په کندوز ولایت کې د ځانمرګي برید وروستي جزئیات څومره خلکو ته تلفات اوښتي دي، دغه برید چا کړی، طالبانو یې په اړه څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبان وایي د کندوز په جومات کې 14 ځانمرګي برید و. د کندوز مرکز اړوند خان آباد بندر سیمه کې د اهل تشیع افغانانو په جومات کې چاودنه شوې ده. طالبان وایي 14 ځانمرګي برید و. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ریاست مشر مطیع الله روحاني فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو معلوماتو نه معلومیږي چې په جومات کې 14 ځانمرګي برید و، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداري یونما په ټویټر لیکلي چې په چاودنه کې څه باندې 100 تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو بل پلو بیا یو طالب چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا خبر تایید کړی او ویلي دي په دغه چاودنه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو کره شمېر نه دی روښانه کړی. هغه زیاته کړې چې د پیښې ځای ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه رسېدلي او پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دغه چاودنه چې طالبانو جنایت بللی، تر دا مهاله یې نوعیت معلوم نه دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د ادعا کولو ادعا نه ده کړې. خو پخوا به افغانستان کې د شیعاګانو په مراسمو، تکیه خانو او تعلیمي ځایونو د بریدونو د کولو ادعا د داعش وسلوالې ډلې کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې دغه چاودنه نن ماسپښین 2 بجې د سید آباد کوڅې اړوند یو جومات کې د جمعې لمانځه پر مهال شوې ده. د سیمې اوسیدونکي اکثره د افغانستان اهل تشیع وګړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.